عبد الله ابن مسعود فرمایي داغه نقل دی چې من المیت مړ څوک دی عجیبه خبره وکړه وې مړ او هغه څوک چې خلکو نه په استراحت کې دي هغه دې نه شي ویل کېدی چې هغه په قبرونو کې پراته دي مړ هغه انسان دی چې کله امر بالمعروف وګوري خلکو له دعوت ونکي او منکر چې وګوري هغه منع نه کي نو کوم انسان چې ګناهونه کوي الله عز وجل ته دغه استعداد اخلي معروف په طرف ته نه دعوت ای ولې کته دعوت کې هغه تعالی دا خبره کوي چې عليك بالنفس عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه ان من اکبر الكبائر بلوی غټو ګناهونو ګنیلوی ګناه دادا چې ته چاله دعوت د قران او سنت ورکې هغه تعالی وي چې خپل ځان برابر کا کور دې برابر کا ورونه دې برابر کا فامیل دې برابر کا متعلقین دې برابر کا عثمان لګي بسر کی ابن مسعود سے فرمای مړ هغه انسان دی چې معروف وګوري امر ورته ونکي او منکر وګوري رد په ونکي وې دا انسان مړ دی موت څومره کړی دی راشي ډیر ګناهونه مو کړی دي پکې ډوبیو پکې ورکیو پته نه لګي په بحر لوجین د ګناهونو اعلان دی هغه دریب کې نه نوتی چې بالکل هغه بیخ او بیخ لري رسیدلی و راځي په یو شی باندې خو راځوندې کو چې انسان قران او سنت په طرف خلک دعوت کی خلق دعوت کدیره الدال على الخير كفاعله پلاني ځکه قاری صاحب دی ډیره ښه حلقه قرآن شروع کړې ده پلاني مدرسه کې ډیره ښه دوره شروع ده پلاني ځکه ډیره ښه خطبه کیږي خلک دعوت کا يهود نصارا د خپل فحشا لپاره څومره اسباب برابرې قرآن حدیث आवाज په आवाजونو کې اوچات مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات قرآن حدیث आवाज په आवाजونو کې اوچات مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات